لغيرك ما مددت غورا وینا وغيرك لا يفيض ندى وليس يضيء بابك بي پکم کی چې د ثواب امید وي هغه مصیبت د هغه نعمت سره شدي پکم کی چې د الله شکر نه ادا کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنه من وردا ولطفك يا په دنیا کې بخیل سړی خپل ژوند د غریبانو د فقیرانو رنګ تیروي لیکن په آخرت کې به د سره حساب د مالدارانو رنګ کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ځکه په دنیا کې به د بخیلۍ د وجې سره نه پر ځان مال خرڅوي نه پر بل خرڅوي ژوند به داسې غریب غریب تیروي او په آخرت کې به د پوره مال حساب وغيرك لا يفيض ندى وليس يضيء جلدباز سړی تلواري سړی به اکثره په خپلو کولو بیا نادم او پریشان وي حضرت علی رضی الله تعالی عنه وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا على قلبي وضعت يدا ونحوك مددت يدا په خلکو کې خطاوارس هغه څوک دي خطاکار هغه څوک دي کم چاته چې د خلکو پسې د بد ویلو فراغت ملاو سوی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه یعنی بس هر وخت د بل بد راخسي خپل ځان ورکی په نور پسې بد ورتوي ويرعاني الجوى أبدا وينشر في الهوى روحا ويطريني الهوى جسدا دنیا هر هغه کار دی چې د پکم کې آخرت مقصود نوي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه يفيض ندى وليس يضيء بابك بي فكيف ترى هغه زنانه چې د کومې زنانې سره د هغه خاوند راضي او خوشحاله وي هغه به جنتي وي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کم څوک چې د یو بد کار بنیاد ایږدي یعنی د یو ګناه بنیاد ایږدي هغه بنیاد پر خپل ځان باندې قایموي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فقدت الأهل والسندا وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى کم څوک چې په دنیاوي حیثیت کې ستاسو زیات دي هغه ته مه ګوره ناشکري به در کې پیدا سي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در ځان کښته ته ګوره چې شکر ادا في اللطف إن عاد الزمان عدا عاد الزمان عدا لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندى د دنیا محبت تا د حق سړون کون او ګونګۍ جوړوي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم والسلام